په غزني کې د ازمون راډیوي ښوونځي دریمه کلیزه ونمانځل شوه. په راډیوي زده کړو کې د مسلکیتوب په هڅه د ازمون راډیوي ښوونځي فعالیتونه 3 کلونو ته رسیږي. په غزني کې دا شمېر خلک د نمنځ غونډې په بهانه وربللي وو. دوی د هغو والدینو استازولي کوله چې اولادونه یې په زده کړو ورسره لګیا دي. د زده کړه ییزې اړتیا له مخې د ټولنې سالم وګړي له هرې ممکنې لارې غواړي څو لوستي شي او ښه راتلونکی تضمین کړي. د یاد ښوونې سیستم مسؤل او د ازمون میډیا ګروپ مشر شریف الله سروري غونډې ته په خبرو کې د غزني ولسونو دا کمساری هرکلی وستایه او په وینا یې چې د غونډې موخه د راډیوي ښوونځي د هغو والدینو هڅونه او ستاینه وه چې په هر ډول شرایطو کې د خپلو اولادونو زده کړې ته کار کړی، امکانات یې ورته برابر کړي او د دوی هر اړخیز ملاتړ ته یې مټې رابډ وهلي. نن 3 کاله وړاندې مو د راډیوي ښوونځي یو ښوونیز سیستم د هېواد شرایطو ته په کتو د هغو زده کوونکو زده کړو ته د لاسرسي پر بنیاد باندې چې د یو لوړ کلتوري محدودیتونو پر اساس باندې زده کړو ته لاسرسی نه لري، د راډیوي ښوونځي یوه ښوونیزه برنامه رامنځته کړه. په پیل کې له ولسونو سره داسې تشویش و، هیچ هم دا تصور نه کولو چې راډیوي ښوونځی به د راډیو له لارې نه او دا زده کړې به د راډیو له لارې نه ولسونو ته په ډېر منظم شکل سره رسېږي. اما د ازمون رهبري او کاري ټیم په دې وتوانېدو چې د یو منظم پلان پر اساس باندې داسې یو سیستم رامنځته کړي چې د هېواد په ټولو هغو ولایتونو کې چې د ازمون نشرات هلته فعال دي او په عین زمان کې په ځینو هغو ولایتونو کې له نورو همکارو رسنیو سره هوکړې وکړي. د غونډې ګډونوالو د زده کوونکو والدینو په سترګو کې مینه او په مخونو کې مننه او مسکا راوړې وه. دوی د ازمون راډیوي ښوونځي له زده کړیزو لړیو خوښ وو او د دوام هیله یې درلوده. مخکې هېڅ مینه درلوده، خپله د مرګ چې کله دغو د مکتب لا کوم ښه فرصت نه و. اوس یې په کور کې کومه راډیو یې یوه کوچنۍ یا د ما لور یا د ما خور یا د ما بل څوک نو چې دغه که یوه سپاره راته زده کوي یا یو د قرآن شریف راته زده کوي یا یو د طب په لحاظ باندې یو بل څه راته زده کوي نو دا به یې ما لپاره ډېر ښه شوي. بلکې خیر ناست هغه کلي دغه ګرځولي دي په ده د دې نه ستړي کېږي د پیغام نه تکلیف کېږي ځکه د الله محبوب یې چې بهتر د خلکو هغه دی چې په خپله باندې کلام نه کړو خلکو ته یې رسېږي. بهتر د خلکو هغه دی چې الله محبوب هغه د ځان لپاره خطاب کړی چې انما بعثت معلما للناس. یو څوک چې الله تعالی معلم دپاره د خلکو ګرځي دا به د الله شکریه هغه کوي دغه ادا کوي. نو دا هغه څوک دی چې الله تعالی د ډېر وخت هغه دپاره وظیفې دپاره هغه کلي انتخاب کړي دي چې الله محبوب هغه شاید د ځان دپاره انتخاب کړي چې تعلیم دپاره د خلکو دی او د موږ د تاسو دغه ډېر وټ احسانات کړي دي، ډېر وټ احسانات یې کړي دي، الله تعالی یې ورته قبول وګرځوي. په ورته مهال د غزني د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نثار د ازمون راډیوي زده کړو له دې کمساري او بریالۍ لړۍ ملاتړ څرګند کړ او دا یې په اوسنیو حالاتو کې د زده کړو یوازینۍ مؤثره او بریالۍ لاره وبلله. دا ډېره مهمه ده چې په دغه برخه کې لا ډول کار وسي، خدمت وسي او خلکو ته د عامه پوهې په برخه کې یا په ټولو کې د علم بالخصوص د دیني علم په برخه په رسولو کې کار وسي. دا نه یوازې داسې فرهنګي او اجتماعي یا د موږ ټولنې د ترقي او رفاه سبب ګرځي بلکې د الله جل جلاله په نیز به انشاءالله مثبتې پایلې او د ثواب لامل وسي. باید یاد کړو چې ازمون راډیوي ښوونځی 3 کاله وړاندې له خوسته پیل او وروسته یې لړۍ نورو ولایتونو ته وغځېده چې اوس مهال یې نږدې نیم افغانستان تر پوښښ لاندې راوستی او د عصري زده کړو، طبي زده کړو، دیني زده کړو او پخلي په برخه کې ورسره زرګونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.